دغه د کرکټو لوبې صحیح ده په اسلام کې ناروا نه دي خو یقین په الله باندې وکوئ د جهاد د قهرمانانو نومان په دوی باندې ښودل دا د اسلام سره جفا ده د اسلام قهرمانان هغه وو چې اندلس فتح کاو د اسلام قهرمانان هغه وو چې سند فتح کو لکه محمد ابن قاسم رحمه الله هغه سند په رمضان المبارک کې فتح کړی و د اسلام قهرمانان هغه وو چې د عمریو په نوم باندې یوه لویه علاقه یې د یوې هاشمیې زنانه په معتصمه چغه باندې فتح کو چې هغه د بیزنطینیانو لخوا بندي شوه او د بنی د معتصم بالله په نوم باندې چغه وکوله ته چیرته یې زموږ کومک ته راشه او یو مسلمان دغه چغه د مسلمان بادشاه تر غوږونو راورسوله هغه قوي لښکرې تیارې کړې او دغه عموریه علاقه یې له دې ظالمانو څخه فتح وګرځوله دغه د اسلام اتلان او قهرمانانو دغه اسلامي تاریخ کې د شطرنج لوبې او دې ته ورته لعب دا خو د عیسایانو حربه وه د مسلمانانو ځوانانو په مقابل کې او د شطرنج په لوبه باندې اندلس له لاسه ووت کله چې دلته عیسایانو وده وکړه نو اعلان یې وکړ بله لاره نه لرئ یا به اندلس پرېږدئ تښتئ به او یا به وژل کېږئ په شهادت به رسېږئ او یا به هم عیسویت مذهب قبلوئ په دغه دریو لارو کې چې کومه لاره تاسو ځانو ته انتخابوئ په زرګونو مسلمانان د افریقا په طرف باندې مهاجر شول د خپل دین د ساتنې په خاطر باندې په زرګونو مسلمانان د عیسایانو په تورو باندې په کورونو کې په شهادت باندې ورسېدل دا د شطرنج د لوبو له برکته چې دغه لوبې ته قهرماني او اتلولي ووي ورزش په اسلام کې یو حیثیت لري ورزش خو نو دا معنا نه چې د اسلام هغه علیه منافع ورباندې پرېږده دلته د افغانستان د ازادۍ لپاره خلکو تر ځانونو مینونه تړل د افغانستان د ازادۍ لپاره د نړیوال طاغوت په مقابل کې سرښندنې کېدې زما میډیا د دوی اتلولي نه بلله زما میډیا په دې باندې لګیا وه دا تروریستان او دهشتګر دي اما هغه د کرکټو والا چې یوازې دبي په لاسونو کې نیولي وو او د کفارو اهداف هم دا دي چې زموږ ځوان نسل د جهاد فی سبیل الله په ځای باندې په همدغه کرکټو او په دې لوبو باندې راټول شي دوی ته د اتلانو او د قهرمانانو القاب ورکول او په ایرپورټونو کې په لوړو مراسمو باندې لمانځل کېدل لویې لوحې د دوی په نومونو باندې نومول کېدې په راډیو او تلویزیون کې دوی ته د اتلانو او د قهرمانانو القاب ورکول کېدل زما هغه مجاهد چې د وطن او د اسلام د ازادۍ دپاره ټوټه شو چا هم دته د اتل او د قهرمان نه وي حال دا چې نن 40 میلیونه انسانان د هغه شهیدانو د وینو له برکته په امن و امان کې دي نن د هېڅ افغان په کور باندې چاپه نشته نن سورمخي امریکایان په هلیکوپټرو کې زموږ د کورونو په سارو باندې نه راڅرخي نن موږ ترېنه بې ستره نه یو نن زموږ د مریضانو موټرو مخې ته د امریکایانو کتارونه نه دي روان چې د دوی له لاسه موږ هغه خپل مریض نشو مخکې کولی او په موټر کې به یې ساه وخته او نن زموږ په کورونو کې زموږ مجاهدین د میندو په مخ کې په شهادت نه رسیږي دا برکت د چا و دا د سرښندونکو اتلانو قهرمانو مجاهدینو و چا چې په خپلو ځانونو پورې بمونه وتړل خو لیکن د اسلام تاریخ یې جوړ کړه د پاکستان د ازادۍ دپاره یو دوو کسانو خپلو ځانونو پورې مینونه تړلي وو د انګریزانو ټانګونو ته ځانونه څملولي وو تاسو د دوی نصاب وګورئ څومره په شد و مد یادوي میجر عزیز بټي شهید که څه بلا نومان ورباندې ګدي او خپلو نسلونو ته د دوی قهرماني ورپېژني خو اما زما د سوونو فدایانو چې د وطن او د اسلام د ازادۍ دپاره سخت اتلوال بریدونه ترسره کړل څوک یې قربانۍ په قربانۍ باندې نه بولي د فکري استعمار له لاسه او د فکري اشغال له لاسه چې دلته زما د ځوانانو ذهنونه اوس هم د غربي میډیا د اشغال لاندې دي او اوس هم دوی خپلو اتلولیو ته اتلولي نه وایي او خپله اتلولي نورو ته منسوبوي الله عز وجل دې موږ ته له فکري اشغال او فکري استعمار نه هم زر تر زره ازادي نصیب کړي لکه څنګه چې فزیکي اشغال نه الله عز وجل موږ ته ازادي نصیب کړه مقصد مې دا ورونو ښکلې روژه ده ښکلی رمضان المبارک دی
په دې رمضان المبارک کې له موږ نه په لهو لعبو باندې وخت تېر نشي.